اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ کولی شو په چاټ جی پی ټي کې عکسونه جوړ کړو. نو راځئ چې دا دار شروع کړو. نو که چیرې غواړئ تاسې په چاټ جی پی ټي کې عکسونه جوړ کړئ یا د ایمیج جنریټر آپشن استعمال کړئ، تاسې باید دلته راسئ ایکسپلور جی پی ټیز کې دلته تاسې کاته راسئ، دلته ټرینډینګ بخش ده، په دې کې ایمیج جنریټر دا باید تاسې سټارټ چاټ باندې کلیک کړئ. نو تاسې کلیک کوئ، اوس په دې کې جنریټ یا کریټ an image of computer. نو تاسې ته انټر وکړئ، داسې اوس پوښتنه درنه کوي، اوس تاسو ته ګوره دغه عکس جوړوي. تاسې باید لږ ذره صبر وکړئ. نو ګوره کمپیوټر د ګوره موږ ته دغه عکس جوړ کړو. بیا کولی شئ لکه مثال ورته وایئ now generate one of a robot یا artificial intelligence. زه به روباټ ورته لیکم. نو انټر وکړم، اوس به ماته دې روباټ عکس جوړ کړي. نو تاسې لږ ذره صبر وکړئ، دا اوس خلاصېږي. نو ګوره دا روباټ عکس ګوره څومره ښه. نو موږ وخت ضایع کوو، موږ ته یې په لاسو ثانیو کې دلته داسې کلیک پې وکړو. وګوره دا د روباټ ده. نو ګوره څومره ښه څه وو. کولی شئ بیا په دغه ځای کې لکه نورې پوښتنې ته وکړئ now create one of a man standing in front of a robot. نو که اوس به موږ وکړو، دلته خو موږ د روباټ ورته ویل، اوس موږ ورته ویل یو سړی سره د روباټ لکه مخې ته یې وړل ده، ما ته دغسې یو عکس جوړ کړه. نو تاسې به لږ صبر وکړئ. ګوره دا سړی ده، دا روباټ ده، مخې ته یې ګوره دا وړل ده. څومره ښه څه وو. یو څوک یې ووایي ریډیبل. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترنه ګټه او پیدا واخلي. او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي. والسلام.